چې پاکستان برید کړی ده ورته تنبس یې که نه دا بوشکې چیته دي خو همدا بوشکې پسې ور واړوئ که نه خوا هغه خو ټول د تاسو کونو ته کېښوده اوس نسته موږ ته خو دا پته وه چې تاسې به راوړل له پاکستانه به راوړل خپل ورونه به په افغانستان کې وژل خو له دې جنه فدایان ور مخکې کوي په پاکستان یې ور ولېږئ که نه بیا خو تاسو نه خفه کېږئ نه موږ خوشحالېږو موږ تاسې غونته نه یې پوه شولې چې په پاکستان خفه شو او که داسې وکړو چې د 22 تاریخه پورې د اټم بم هم درته بوجۍ کې واچو ایسته افغانستان ته راوړو بیا به مالته موږ ومنو تاسې سیاره رښتیا هغه وکړم ولا که مو منئ قسم په خدای د پاکستان داسې روغ قسم په خدای منو پوه شوې چې تاسې یوه پوسته د پاکستان وهئ موږ خوشحالېږو او داسې نه چې راسې د افغانانو تر ټک و ټوک وکړئ پوه شولې چې راتلونکي شنبې هم د پوځ مشر د کابل ته راوسته په زوره بیا او دلته راځي به په کانتینر هوټل کې به چای پې وچښئ بېرته به لاړ نه لیوانه له هغه جینه بوجۍ کې اچو دلته یې راوړو دلته په چاو کې درته زوړندو بیا یاره که داسې کار هم وکړو نو بس موږ به ومنو چې یاره په واقعیت چې تاسو په دې 20 کالو کې څه وکړه موږ خو تاسې پرېنښودو وه جانرال صاحب که موږ هم پرېښي وای ګوره جانرال صاحب که تاسې موږ چېرته پرېښي وای موږ خو د تاسې واخیستلو د موږ لاس تاسې را پرې کوو موږ تاسې چېرته پاکستان سره پرېښودلو یا بل هغه سره پرېښودلو تاسې خو به راتلئ په موږ باندې به راننوتئ به درز دلته درز هلته دا کامره خلاصه که خبره درته کوم که کامره خلاصه کامره خلاص کامره باندې څه کوې وه جانرال صاحب پرېږده چې دې کامرې ته ته مخامخ ناست کامره خلاصه که داسې ډز او غپ دې اچولی کامره خلاصه کامره دې ما نه خلاصېږي جانرال صاحب که نه درته خلاصول هم هېڅ مشکل نه و هغه دې ټول امام ده غوږ دې رانږدې که مهرباني هغه نورې خبرې ونه کړې موږ چې هغه نور موږ خو تا خپله ویلې چې موږ هم خراب هغه نورې خبرې مه کوه دا لایف د خلک بیا اوري په نورو خبرو پوه نه شو مه جانرال صاحب خدای تاسو موږ خراب تراب کړلو تاسو ټول حال مه وایه پوه شولې بس غلی کښېنه زه کې ورکې بس داسې به وایي جانرال صاحب چې الله دې په دې ملک باندې رحم وکړي او نور د خدای او د خیر سوله راولي چې نور نه پاکستان ته مهاجر شو نه ایران ته نه بلې خوا نه پام د خپل وطن کې ثواب وکړي الله بس دغه ته موږ سوله خو ستا یو موټرو ټکرې دي نور خو ولاکه شی دی بل رښتیا سوله خو شته خو دغه لږه بېکاري وایزښته ډېره ده په افغانستان کې جانرال صاحب ته چې په ناس موړې د بل چا غم مه کوه قسم په خدای موږ ته ټول افغانستان مهم ده موږ ته ټول عوام مهم دي خبرې ته غوږ شه ته چې په ناس موړې خو په نیم برګر ګزاره کوې ته بیا د افغانانو غم وړې خدای دې بیخ شین که جانرال صاحب که په نیم برګر باندې ګزاره کوم خو بیا هم د خپل افغانانو غم خو موږ سره ده که نه داسې خو نه ده چې د افغانستان نه موږ راوتي موږ سره د افغانستان غم نشته ګوره خپل غم وکړه پوره برګر وخوره بیا به نورو سره ګوره اول ځان ده بیا جهان ده قسم په خدای داسې لیونۍ ته اوس راغلی د بل چا غم کوې